کار اعمار و ساختمان 20 کیلومتر سرک ارگون الا ساحه رباط ولسوالی سروبی در ولایت پکتیکا به شکل دیزاین بلد از سوی وزارت فوایدنامه امارت اسلامی افغانستان به ارزش 560 میلیون افغانی با حضور والی محترم ولایت پکتیکا، معاون والی، رئیس فوایدنامه آن ولایت، شماری از مسئولان محلی، متنفذین قومی، مجاهدین و باشندگان منطقه رسما افتتاح و آغاز گردید. کیلومتر سړک په پکتیکا کې جوړو موږ په پکتیکا کې لله الحمد مدارس جوړو موږ مکاتب ورته جوړو موږ استنادي دیوالونه ورته جوړو موږ پلونه ورته جوړو دا پر دې ولس احسان نه غورځو. این سرک 20 کیلومتر طول دارد و در چارچوب این پروژه علاوه بر ساخت سرک شماری از ساختمان‌های مثنوی نیز اعمار خواهد شد که کار اعمار این پروژه طی 22 ماه کاری تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. دای اخیری ټکا نه وګرځي اخیری پروژه نه وګرځي بلکې داسې مزینه شوستا سړک مشته جوړ کو چې همیشه د پره په پکتیکا ولایت کې چې هغه نوم ذکر کوي ولی صاحب چې دغه هغه شرکت بیا هم په بل ځای کې هم فعال وي. په 1415 کال کې موږ په اساسي جوړونه سړکو کې 115 کیلومتره سړک لرو چې دا به انشاءالله جوړیږي او په داغګیري کې موږ چې هغه سړکونه چې تخریب شوي دي 93 کیلومتره سړک لرو چې سږ کال په 1415 کال کې به جوړیږي او په 115 کیلومتره سړک کې همدا اوس چې تاسو شاهدان یو د 10 کیلومتره سړک افتتاح ده چې دا به انشاءالله په اساسي ډول جوړیږي. در جریان کار پروژه متذکره برای شماری از باشندگان محل زمینه کار فراهم خواهد شد و با تکمیل شدن آن مشکلات رفت و آمد باشندگان 6 ولسوالی ولایت پکتیکا تا حد زیادی برطرف می شود. همچنان این مسیر از طریق بندر انگورعده به کشور پاکستان وصل شده و زمینه را برای گسترش تجارت، ترانزیت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای بیش از پیش فراهم خواهد ساخت.